ایمل له کیلو څخه زیاتې مڼې او له مالټو څخه زیاتې کیلې اخلي. که چیرې ای له مڼو، بي له کیلو او سی له هغه شمېر مالټو څخه ښکارندویي وکړي چې ایمل یې اخلي، نو راځئ چې لاندې ای جمع بي او سی افادې سره پرتله کړو او وګورو چې له لاندې ځوابونو څخه کوم یو سم دی. ای جمع سی لوی دی له ای څخه، بي جمع سی کوچني دی له ای څخه، بي جمع سی مساوي دی له ای سره، او یا که موږ تاسو ته بشپړ معلومات نه دي راکړل شوي ترڅو له پورته انتخابونو څخه سم ځواب په نښه کړو. د مخکې په څېر تاسو بیا هم ویډیو ودروئ او هڅه وکړئ چې یاد سوال په خپله کار کړئ. ښه ده، اوس به نو موږ تاسې په ګډه دا سوال سره حل کړو. لومړی راځئ چې په سوال کې راکړل شوي معلومات وګورو چې کوم څه موږ تاسې ته ویل شوي. دلته ویل شوي ایمل له کیلو څخه زیاتې مڼې اخلي، له کیلو څخه زیاتې مڼې اخلي، نو ای به لویه شي له بي څخه، یا ای له بي څخه لویه ده، او له مالټو څخه زیاتې کیلې اخلي، نو بي به لویه شي له سی څخه. ښه، نو کولی شو موږ او تاسې دا په داسې ډول سره هم ولیکو چې ای لویه ده له بي څخه او بي لویه ده له سی څخه، یا په داسې ډول سره چې سی کوچنی ده له بي څخه او بي کوچنی ده له ای څخه. دا هغه معلومات چې موږ او تاسې ته په سوال کې راکړل شوي دي. ښه، نو اوس که چیرې لومړني ځواب ته راشو، بي جمع سی له ای څخه لوی دي، نو موږ او تاسې نشو کولی چې مخامخ ځواب ورکړو، او یا دا چې بي جمع سی کوچني دي له ای څخه او که مساوي دي، او یا هم که موږ او تاسې هېڅ معلومات نه لرو. نو د دې لپاره چې موږ او تاسې په دې وپوهېږو چې آیا دا سوال د حل وړ دی او که نه دی، یا کولی شو موږ او تاسې له دې دریو ځوابونو څخه کوم یو په نښه کړو، نو د دې لپاره به موږ او تاسې ای بي سی ته یو شمېر قیمتونه ورکړو. یو جدول به ورته رسم کړو په داسې ډول. دا ځای به ای شي، دا به د بي شي، دا به سی شي، او دا به هم د سی جمع بي. ای بي سی او سی جمع بي یا بي جمع سی. ښه، نو که چیرې همدې پورته معلوماتو ته په کتو سره موږ او تاسې دلته قیمتونه وضع کړو. د بېلګې په توګه سی ته به 15 قیمت ورکړو، بي ته به 6 قیمت ورکړو ځکه چې له دې څخه لوی واوسېږي، او ای ته به 7 قیمت ورکړو. ښه، نو که چیرې بي جمع سی وګورو دا بیا 11 کېږي. نو په دې ځای کې دې قیمت ته په کتو سره موږ او تاسې کولی شو چې دلته لومړی ځواب سم ونیسو. خو که چیرې دا ځل داسې قیمت ورکړو چې په دویم ځواب کې صدق وکړي، یا داسې یو څه هم امکان لري که نه، نو که چیرې بیا هم سی ته 15 ورکړو، بي ته 6 ورکړو قیمت، او سی ته ای ته 12 ورکړو، او بي جمع سی به 11 شي. ښه، نو بیا دلته دویم ځواب صدق کوي ځکه 11 له 12 څخه کوچني دي. او یا حتی کولی شو موږ او تاسې دریم ځواب هم دلته سم راوباسو. هغه په داسې ډول چې که چیرې بیا هم موږ او تاسې سی ته 15 قیمت ورکړو، بي ته 6 قیمت ورکړو، 6 او 15 به 11 شي، او ای ته هم 11 قیمت ورکړو ځکه دلته بیا هم ای له بي او سی څخه لویه ده، نو بیا به دا ځواب سم شي. دا چې د راکړل شوو معلوماتو پر بنسټ موږ او تاسې نشو کولی د دې دریو ځوابونو ترمنځ توپیر وکړو، نو د همدې لپاره به څلورم ځواب په نښه کړو چې په دې سوال کې موږ او تاسې ته بشپړ معلومات نه دي راکړل شوي تر څو پورې یاد سوال په سم ډول حل کړو.